پر آخري حجت ته دا قوم چې په اخلاقي فساد کې پریوتی خدای پاک جل شانو د هغوی د آخري تهدید لپاره د انتباه لپاره ملایکې د ځوانانو هلکانو په شان رالېږي. بس د خدای سنت همدغه ده. لکه چې د ثمود قوم په هکله مو ولیده چې هغه هم یو مصرف قوم د شوکې کوي او د هغوی لپاره خداوند جل شانو اوښه راولېږي او چې هغوی حد کې حرمت وکړ د دې آخري نشانې او آیې د خدای عذاب ورباندې نازل شي. د لوط علیه السلام قوم هم چې په اخلاقي فساد کې پرېوتی د هغوی لپاره خدای پاک آخري حجت هسې ګرځوي چې د دوی د عملي ژوند او حالت سره برابر او مناسب خاص مناسبت لري. ملایکې د ځوانانو هلکانو په شان رالېږي. د لوط علیه السلام په کور هجوم راغی. لوط علیه السلام هم دغه مقابله کوي، عاجز کیږي او آخر ته په تأثر سره وایي چې کاش ما دغسې یو قوت درلودلی، یو شدید رکن مې وایي قوم مې وایي چې اوس مې دوی مقابله کړی او چې لوط علیه السلام هم دا خبره کوي. ملایکې هغه ته وایي چې مونږ د خدای استازي یو، ستا د کومک لپاره راغلي، د دوی د نابودي و د هلاکت وخت سباون ده. الیس الصبح بقریب، آیا سبا نږدې نه ده، سباون نږدې نه ده؟ هغه مطمئن کوي. لوط علیه السلام ته وایي د شپې خپل قوم وباسه، خپل اهل وباسه او بس دې قوم پروا مه کوه چې په دې باندې د خدای عذاب راځي. هغه خپل ټبر او خپل د عقیدې ملګري وایستل، ښځه یې پاته شوه. خداوند جل شانو فرمایي فانجیناه واهله الا امرأته، پس دته او دغه ټبر ته مو دغه د عقیدې ملګرو ته مو نجات ورکړ، الا امرأته مګر دغه ښځه کانت من الغابرین د وروسته پاتې کېدونکو څخه وه. هغه هم د همغو کسانو څخه وه چې د لوط علیه السلام نه شاته پاتې شو. د لوط علیه السلام سره مخکې لاړه نه، بس د قوم سره شاته پاتې شو. وامطرنا علیهم مطرا، په دوی باندې مو یو خاص باران وورولو، په هغوی باندې د تیږو باران وورېدو، هر څه په هغوی باندې رانسکور شو. د هغوی جزیره اوس هغه ځای کې چې دوی قتل رسېدلي دي کله یې تلی ده او هلته یو جزیره جوړه شوې، اوبه راپورته شوې. او اوس هم چې خلک تحقیقات کوي له هغه ځای نه دغسې اثار ترلاسه کوي چې د یو نسکور شوي کلي باندې ګواهي ورکوي. د اوبو لاندې څه دغسې اثار ترلاسه کوي چې ګواهي ورکوي دلته یو کلی په یو وخت کې نسکور شوی ده او په ځمکه کې ښخ شوی ده. او څه خاصې تیږې هم ترلاسه کوي، مایلې وړې تیږې هغه هم ترلاسه کوي. په دغو خلکو باندې د تیږو باران وشو، کلی ورباندې رسکور شو، ځمکه لاندې ښخ شو، اوبه راوختلې. تر اوسه پورې هم د هغوی اثار هملته پراته دي. وامطرنا علیهم مطرا، پس په هغوی باندې مو د تیږو باران وورولو. فانظر کیف کان عاقبة المجرمین، پس وګوره چې د مجرمینو انجام څنګه و. له مجرمونو سره خدای څه کوي، د هغوی عاقبت او انجام څنګه ده. دغسې خدای پاک به هر مجرم قوم مؤاخذه کوي، له خپل هغه شان سره مناسب عذاب سره به یې اخته کوي، مواجه کوي. حضرت پیغمبر علیه السلام هم چې له قوم سره د مختلفو ډلو سره مخامخ ده او هر یو په یو خاص سبب دغه مقابله کوي. یو په اخلاقي فساد کې لګیا ده، دغه مقابله کوي. د مکې په دور یو د خپلې لویي په خاطر باندې دغه په خلاف ولاړ او قومي تعصبات پاري، یو تجاوز و تعدي کې ځمکه کې فساد کې حق تلفي کې د نورو په حق په تېري و تجاوز کې په دې کې لګیا. هر یو د یو خاص دلیل په سبب د حضرت پیغمبر علیه السلام مقابله کوي او دغه په خلاف ودرېدلی. خداوند جل شانو هره ډله دلته د یو تاریخي مثال په ترڅ کې متوجه کوي. د هغه ډلې انجام وګورئ چې د یو پیغمبر مقابله یې په دې خاطر کړې چې هغه قوم د اخلاقي فساد نه منع کړ او قوم په دې خاطر د هغه په خلاف ودرېدلی
چې دغه په شنی قبیح فاسد عمل باندې د اعتراض ګوته یې او هغه له دې شنی عمل نه منع کړی د لوط علیه السلام قوم وګوري خو د هغوی انجام هم وګوري خدای لوط علیه السلام ته او دغه مؤمنو ملګرو ته نجات ورکړ او دغه فاسد قوم یې هلاک کړ د مجرمونو انجام په تاریخ کې وګوري هماغه انجام تاسو ته منتظر دی هغه قوم چې خپله لویي غوښتله او د یو پیغمبر مقابله یې په همدې خاطر کړې چې دغه لویي ته صدمه ونه رسېد وګورئ د هغوی انجام څنګه سو د سمود انجام وګورئ او د نوح علیه السلام د قوم انجام وګورئ تر څو د قریشو هغه خلک چې د قوم صنادید او اشراف دي او د پیغمبر علیه السلام مقابله کوي خپل انجام د دغو قومونو په آینه کې وګوري او په دې وپوهېږي چې د دوی لپاره همدغسې خطرناک انجام منتظر ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين